کله چې یو مؤمن مسلمان نور مؤمنان مسلمانان د الله و دین ته راوبولي، د خیر و کار ته راوبولي، امر بالمعروف نهي عن المنکر، دعوت ته تبلیغ، د مبتدیینو خبره باید سړی له غوږه وباسي چې دعوت تبلیغ دا د علماو کار دی. نه، دا تا چې څونه زده دي دا ستا دپاره دعوت دی. تا ته چې څونه حرام در معلوم دي، ناروا در معلوم دي، دا ستا دپاره دعوت دی، بس ته د الله د رضا دپاره کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې یو مؤمن مسلمان یو بل مسلمان ته یوه خبره د خیر د وښیي، الله تبارک وتعالی و دغه مؤمن مسلمان ته چې هغه کوونکی د دې خیر د کار ده چې څونه وخت په دې کار باندې مصروف وي، الله جل جلاله وي و هغه ته دغونه اجر ورکوي. او دا به یقیني زه درته ووایم، زه تقریبا د 8 کالو بوم یا به د 9 کالو زموږ د والد صاحب د شیخ صاحب مرحوم زموږ والد صاحب د هغه یو شاګرد و کاري صاحب موږ ورته ویلي زما یو نوم ییر دی، موږ ته به قرت ویل. نو د قرت په دوران کې موږ ته د سورة حشر د آخري آیاتونه وښول چې دا آیاتونه چې سړی وایي په سر کې 3 وارې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 وارې دا ووایي، بیا هو الله الذي لا اله الا هو تر دا پایه پورې دغه آیاتونه سړی وایي د دې ډېر اجر دی. زه یقینا د 8 کالو به وم یا به د 7 کالو وم، ما ځینې زده کړه. د هغه راسي دا سهار د لمانځه وروسته ویل کېږي، ماښام د لمانځه وروسته ویل کېږي. 80,000 فرشتې د مغفرت دعا و د مؤمن ته کوي. که ماښام سړی وایي در ساره الله تبارک وتعالی دا 80,000 فرشتې د مغفرت دعاوې کوي، او که ماښام وایي بیا در ساره بوري او ویل کېږي دغه 2 وخته. اسانه آیتونه دي. ده هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة والرحمن الرحیم در پایه پورې. په سر کې صرف د اعوذ بالله ویل کېږي، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یقیني د هغه راسي زه اوس درته اوسه یې وایم. نو دا څه کلونه چې دا ما ویلي دي، یقیني هغه کاري صاحب ته به الله تبارک وتعالی که ژوندی دي الله دې په عمر کې برکت واچي، الله دې مغفرت ونصیب، او که وفات شوی الله دې قبر د جنت یوه روضه وګرځي، دته به الله تبارک وتعالی دې اجر ورکړي. دا رقم زما د خپل والد صاحب سره په لمانځه کې به د سورة اعلی ویلی دا سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دغه سورت به د په لمانځه کې ما په لمانځه کې ځینې زده کړه. جومات مو کوي، په جومات کې مې ځینې یاد. نو زموږ والد صاحب مرحوم ته به الله تبارک وتعالی د دغه سورت چې ما د ده په لمانځه کې یاد کړی دی، الله تبارک وتعالی به دته اجر ورکړي. اوس یې تقریبا 15 کال دی چې وفات شوی. داسې زما ورونو دوستانو، خپل انډیوالان، خپل ملګري، خپل دوستان چې په مجلس کې ورسره ناست یاست، چورت له ځانه سره وایي چې زه به دلته څنګه کاروبار وکړم، د دین یو ګټه به څنګه وکړم، څنګه به یو شی وګټم. نو سړی خپل انډیوالانو ته داسې ویلی شي چې د یو عالم هسې مې واورېدل چې که سړی د غمو د مشکلاتو څخه ځان خلاصوي، که د الله رضا پیدا کوي، او دا یې زړه غواړي چې د خدای په قهر و غضب کې دې زه نسم مړ، نو هغه سړی د استغفار وایي. ته د استغفار وایي د ډېرې ډېرې فایدې دي. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پر استغفار ویلو باندې حکم کړی دی. هلته د الله قرآن پر دې باندې شاهد دی، د الله د قرآن حکم دی. الله تبارک وتعالی حکم کړی دی چې استغفار وایي. دلته تا په د اسانو پښتو یو څو تورو کې دغه خپل ملګرو ته انډیوالانو ته دې دا وښول چې ما د علماو څخه اورېدلي دي چې سړی استغفار وایي الله تبارک وتعالی د رزق دروازې ورباندې راخلاصوي. چې سړی استغفار وایي الله جل جلاله وایي د مصیبتو د غمو څخه ساتي. چې سړی استغفار وایي پر دغه سړي د خدای قهر و غضب نه کېږي، د خدای د قهر و غضب د سړی خلاص. د امر بالمعروف اوس نو دا سړی چې هر څونه وایي، که د ورځې 100 وارې وایي، که 1000 وارې وایي، په هر وار ویلو کې الله تبارک وتعالی چې دته څونه اجر ورکوي، د ده د ثواب کاته څونه باندې ډکېږي ستا هم دغونه ثواب. دا رقم زما ورونو نهي عن المنکر، د منکراتو څخه د مؤمنانو راګرځول. در ټوله بهترین دعوت دا دی چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو ته مؤمنان را دعوت چې کوشش کوه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې پر سنتو باندې عمل کوه، او مؤمنان د دې سره بند کړي چې ګوره په دین کې له خپله ځانه شیان مه کوه، د خپله ځانه بزرګۍ په دین کې مه اچوه چې بیا بدعت ځینې جوړ شي، بیا به مبتدی درته ویل کېږي، او د مبتدی سړي د بدعتي سړي ته الله جل جلاله نه فرض عبادت قبلوي نه نفل، او الله تبارک وتعالی د دغه الله جل جلاله دغه انسان نه بخښي د مبتدی، ځکه دی یو ناروا کار کوي د ثواب په نیت باندې، د عبادت په نیت باندې.
نو چې مؤمن مسلمان سړی د دې سره وګرځي الله جل جلاله به تا ته په دې باندې څونه اجر درکړي چې تا د الله د رسول راوړی پیغام دې بچاو تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې یو څوک و ګډوډۍ ته پرې نه شو چې په دې کې ګډوډي جوړه کړي